او د انسان دا قسم ډیر عجیبه ده، که جمع راځي جدی شکوې کوي، که وړې راځي دی شکوې کوي. یو حدیث کې داسې راځي، صحیح حدیث دی د خوله بنت قیس الانصاریه رضی الله عنها، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابن آدم ان اصابه البرد قال حس وان اصابه الحر قال حس. د آدم دا بچه که جمع ورته ورسي یوی جمع سخت دی، او که وړی راشي یوی وړی سخت دی، او هر حال کې دی اکثر فریاد کوي. چې یو حال راشي دی وی هغه بل ښه و، چې هغه بل راشي دی وی دا بل ښه و. خو هوښیار مسلمان او هوښیار مؤمن هغه دی چې هغه د دې هر څه نه عبرت والي، په هر څه کې سوچ وکړي. نن به دا لږ وخت موږ تېرو د اوړي سره او د ګرمۍ سره، په دې کې زموږ دپاره یو څو نصیحتونه او عبرتونه دي، په دې کې زموږ دپاره لویه د سوچ خبره پرته ده. خو که موږ پکې چېرته سوچ وکړو، لکه څنګه چې الله قرآن کې وایي یو ځای کې ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، په دې خبرو کې د دې موسمونو په دې بدلیدو کې، په دې شپه ورځ بدلیدو کې لوی عبرت پروت دی، خو د عقل د خاوند دپاره، د عقل د خاوند دپاره، د هر چا دپاره نه. هغه سړی چې هغه عقل استعمالوي، هغه سړی چې هغه نظر استعمالوي، هغه زړه استعمالوي، د هغه دپاره په هر څه کې دننه عبرت پروت دی. او زما دا نصیحتونه هم هغه چا ته دي چې زړه ژوندی دی، چې په دې خبرو هغه رسېدی شي چې زړه یې مړي، عقل یې بني، نظر د هغه د دین په باب کې کار نه کوي، غوږونه یې کار نه کوي، ژبه یې کار نه کوي، هغه به څه عبرت والي، هغه به څه خبره واوري او څه به پوه شي. او هسې دا د نصیحت په طور یو قصه ذکر کیږي، یا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو خبر را نقل کیږي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مشهور شخصیت دی او د پنځم خلیفه راشد ویل کی، بس کړ د پنځم خلیفه راشد ویل کی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو پیر په جنازه کې و، د چا جنازه و، او دا جنازه د ماسپښین په ټیم کې وه. داسې ټیم کې چې نور لګېدو، نو څه خلک یې ولیدو چې هغوی غاړې ته ولاړ دي سوري ته، او د دې نور نه ځان پټوي، او د غبار نه، د دوړې نه، چې په موږ باندې د دوړه ونه لګي، په موږ باندې دا غبار را نشي او موږ باندې خوله را نشي. نو هغه چې کله دې حال ته ولیدو یا دا حال یې ولیدو، نو په ژړا شو، په ژړا شو. هغه دغه ټیم کې یو څو شعرونه به طور د نصیحت وي. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا. کم سړی چې د نور نه ځان بچ کوي، د دې دپاره چې تندي ته تکلیف ونه رسي، سرمنې خرابه نشي، رنګ یې تور نشي، یا وایي ځان ساتي د دوړو نه چې دا دوړې زما دا لباس خراب نه کي، زما دا ویښته خراب نه کي، زما دا بدن خراب نه کي. نو دا خبره یاده کوي چې لازم به یو ورځ دی د خاورو لځي فی قعر مظلمة غبراء موحشه يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا. وایي چې یو ورځ به دی یو کندې ته کوزیږي، هغه کنده چې د هر طرف نه خاوره ده، هغې کې توره تیاره ده. که ډېر مقصد د هغه د نصیحت دا دی چې ځان د دې نور نه مه بچ کوه او د دې دوړو نه. که ته ځان ډېر د دوړې نه بچ کړې که نه، او ځان ډېر د دې
غبار نه بچ کې، خو ستا انتها دا ده چې ته به دې قبر ته به خپلی ځې. دې کې لوی عبرت زموږ دپاره پروت دی، لوی نصیحت زموږ دپاره پروت دی. د ټولو نه لوی نصیحت خو زموږ دپاره په دې کې هغه د الله رب العزت قدرت راښکاره کېدی دي. د خپل رب هغه تعظیم او قدر د انسان په زړه کې ډېر شي چې کله دې خبرو کې سوچ وکړي. دا د الله شان او قدرت دی چې هغه یې ګرمي کي که نه هغه یې اوړی کي. او که موږ د دنیا دا سیسټمونه ولګو او د دنیا دا پیسې ولګو او ځان ته ایسیان ولګو پنکې ولګو، خو موسم نه یخېږي. او چې هغه رب کله جمع راولي که نه، نو بیا موږ هر قسمه مال لګو او منډه وو کوشش کوو دې دپاره چې موسم راته ګرم شي، خو بیا ګرمیږي نه. دا خبره تا ته په خپله دا نصیحت کوي چې دې کې سوچ وکړه، دا ستا د رب قدرت دی، دا ستا د رب طاقت دی. لکه څنګه چې الله په سورة القصص کې دا خبره کړې ده: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. تپوسو کې د دې خلکو نه ای پیغمبره، که چېرته الله رب العزت دا شپه په تاسو باندې د قیامته پورې وساتي، ورځ نه راځي، سوال بیا دا دی: من إله غير الله يأتيكم بضياء. د الله نه علاوه بیا بل څوک دی چې تاسو له بیا رڼا راولي؟ چې الله یې شپه کې د قیامته پورې، نو څوک به تاسو له رڼا راولي؟ ځکه الله بیا ویل لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووي چې دې خبرو له غوږ پکار دی، دې له سترګه پکار دی، دې له زړه پکار دی. الله وی افلا تسمعون. ای نورئ تاسو دا خبره؟ دلته مطلب دا نه ته په غوږ نه اورئ، غوږونه د ټولو کار کوي. ای نورئ د زړه په غوږونو؟ سوچ نه کوئ دې خبره کې؟ مخکې الله وی قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. ووایي دې خلکو ته که چېرته الله رب العزت دا ورځ د قیامته پورې وساتي، نه شپه کېږي. سوال: من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. نو د الله نه علاوه څوک دی چې بیا تاسو له شپه راولي چې تاسو پکې دمه وکړئ؟ نو بیا ځکه تا ته وایي افلا تبصرون. ای نو تاسو نه وینئ دا خبرې؟ رب العالمین چې کله دا شپه اوږده کي، هغه لا پرېږده چې همیشې کي، چې کله یې شپه اوږده کي دې څوک طاقت شته چې دا شپه را لنډه کي؟ کله دا ورځ اوږده کي، سړی ستړی شي پکې، مزدور ستړی شي، فلانې او علانې ستړی شي او پریادونه کې ورځې ډېرې اوږدې دي، داسې یو طاقت د دنیا وښایه چې دا ورځ یو څو منټه را لنډه کي. هېڅوک یې نشي. اولنۍ خبره زموږ دپاره په دې موسم کې هغه دا ده چې د رب العالمین په باچایۍ کې د هغه سره څوک شریک او برخدار نشته. یو سړی به چې دا خبره دې نه څنګه معلومېږي؟ هغه داسې ګوره قرآن کې الله دا خبره کړې ده، وایي دې خلکو ته دا ووایه پیغمبره که چېرته د الله نه علاوه بل اله وی د الله سره شریک، نو دا نظام به ټول درهم برهم شوی، دا به نه چلېدی. لکه چې یو به یو څه کولی، بل به بل څه کوي. یو به وایي زه شپه راولم، بل به وایي زه ورځ راولم، بل به وایي زه ورځ راولم، بل به وایي زه شپه راولم. یو به وایي زه دا سړی مالداره کوم، بل وایي نه زه یې غریب کوم. دا نظام چې داسې مزېدار روان دی که نه، دا دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین یک یوازې دی په هر څه کې. د هغه سره هېڅوک شریک نشته، نه د هغه سره د چا برخه شته. نو اولنی نصیحت زموږ ټولو دپاره هغه دا شو. دویم نصیحت زموږ دپاره هغه دا دی: په دې ورځو کې
د الله رب العزت نعمت را یادول پکار دی. ډېر لوی مخلوق د الله هغه په دې ورځو کې دومره څه نه مومي چې د هغې په سوري کې کیني. ډېر مخلوق د الله د پنکې وسې نه رسي، د بجلۍ د ایسي وسې نه رسي، بلکې داسې پکې هم غریبانان شتي چې د هغه نرۍ جامې وسې نه رسي چې به دې بدن یې راواچوي. نو دا شکوي شکایتونه به لږ ختم نه کړو؟ دا ګیلې به پرې نه دو؟ دا په مخه چې موږ لګیا یو دقه یو خبره م راټینګه کړې ده غریبي ده او غریبي ده، دا خبره به پرې نه دو؟ دا په مخه چې وایو سختي دي او سختي دي، دا خبرې به پرې نه دو؟ ته په امن کې، ته د الله په نعمت کې، ستا په سر د پاسه سوری دی، ستا بچي د سوري لاندې دي، ستا مور پلار د سوري لاندې دي، تا ته ایسي دی، تا ته پنکه ده، د الله شکر ادا کوه. او د شکر سره نعمتونه ډیریږي، د شکر ادا کولو سره نعمتونه ډیریږي. د خیر دې طرف توجه ساته. د شکر د ادا کولو سره نعمتونه ډیریږي، د ناشکرۍ سره نعمتونه کمیږي. یو موږ کې لوی مرض هغه دا دی، موږ ناشکري ډېره کوو، ډېره ناشکري کوو. موږ څومره چې ما تجربه کړې ده او څومره چې زه په دې خپله معاشره کې او د خپلو خلکو کې پاتې شوی یم، نو دا خبره به معلومه کړې ده چې موږ کې ناشکري ډېره زیاته ده. معمولي که چېرته الله یو وړوکی نعمت موږ له رانه کړو که نه، نو موږ به د الله هغه ټول نعمتونه هیر کړو کومې چې را کړي دي، د دې یو د لاسه. د هغه یو، حالانکې هغه به یوي، هغه چې را کړي دي کوم نعمتونه هغه بې شماره دي. هغه بې شماره نعمتونه موږ هیر کړو، حقه یو یادو پر یاد کوو چې دا یو نعمت ما سره نشتی. ستا په دې بدن چې دا جامه ده، ته چې د سوري لاندې ناسې، ستا دا بچي چې د سوري لاندې دي، ستا دا بیبي، ستا دا مور پلار، ستا دا خپلوان، دا نعمت دی. شکر د الله ادا کوه چې الله تعالی دا نعمت در کړی دی. او دا نعمت الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دی، والله جعل لکم مما خلق ظلالا. الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره سوري پیدا کړي دي. هسې ته سوچ وکړه، لکه مثال کې ته دا بوتل په نور کې کښېږدي، د دې نه سوری راځي که نه، دیوال ویښ کې ته کښېنې، سوري ته کښېنې، نور لګېدلی دی او ته د ونې په سوري کې کښېنې. که چېرته دا سوري نه جوړېدی، ما او تا به پټېدو به کوم ځای کې. الله رب العزت د کم نعمت ته به انکار کوو، لکه څنګه چې الله سورة الرحمن کې وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان. یوازې دې اوبو ته وګوره، سوری هم پرېږده، جامه هم پرېږده، چې دا اوبه تا ته په دې ګرمۍ کې نه میلاوېږي، ستا به څه حال؟ داسې ډېر خلک شتي په دې ځمکه باندې چې هغوی د اوبو په دې څاڅکي پسې ګرځي چې موږ ته د یو څاڅکې اوبه میلاو شو، چې سهار ماښام اوبه څکي. دا قصه به کوم لا کې یخې اوبه راکړه او ګرمې راکړه او درمیانه راکړه، ته نور د الله نه څه غواړې؟ دا نعمتونه دي، د دې شکر ادا کوئ. او چې څومره شکر ادا کوئ، څه تاسو ته وایم، جواب تاسو سره نشتی؟ لازیدنکم. بارک الله فیک. څومره چې تاسو شکر ادا کوئ، دومره به الله رب العزت دا نعمتونه ډېروي. او که الله رب العزت دا یو خبره تاسو ته وکړم، یاد یې ساتئ، که الله زموږ نه ډېر څه والي که نه، ډېر څه، لږ څه نه وایم، ډېر څه، نو ډېر څه بیا هم پاتې دي. لکه څنګه چې د عروه ابن الزبیر رحمه الله مشهوره واقعه ده، یا د زبیر ابن العوام رضی الله عنه زوی و، چې هغه په دې خپه باندې تکلیف راغلی و، او هغه داسې تکلیف و چې د هغه وخت طبیبانو او پوهانو خلکو ته دا ووایي چې دا خپه به درنه پرې کوو. هغه وایي صحیح ده، به دې لاړ، هغه ځي ته چې خپه ترې پرېږدي، او ځان سره خپل زوی هم بوله، نو د ده نه یې دا خپه پرې کړه. چې خپه یې پرې کړه، دا الحمدلله ووایي. خلکو تعجب وکړو چې الحمدلله په خپې پرې کولو باندې. دا بعض موږ کې چې دا پوهه د عرب کله ویني که نه، دوی چې مړه ښخوي الحمدلله وایي.
عجیبه بې وفا خلک دي. ولې وي مړی به ښه ښې الحمدلله. اصل کې ته خبر نه یې چې په دې مصیبت کې د الحمدلله ویلو څه راز دی. نو چې خبر نه یې ښه دعوه یا پکار دا و چې تا تپوس کړی وی چې دې ټیم کې الحمدلله خلک ولې وایي. زه د دې چې ته په یو سړي باندې اعتراض کې یو سړي پلار مړلی ښخی یې ستا څه خیال دی خوشحاله دی. مور یې مړه ده د یوازې موته خفه کېږو په خپلوانو پسې. هغه زناور هغه څاروی چې د هغه نه مور مړه شي د هغه نه بچی مړ شي هغه پسې هم خفه وي. انسان به نه خفه. بیا مسلمان یاره دا عرب الحمدلله وایي. دا الحمدلله عروه ویلې وه خپې دې کټ کړه د هغه څه ووایي الحمدلله. چا ورته ویل ډېر عجیبه سړی دا څنګه وی دوه لاسونه دي دوه خپې دي څلور دي الله پکې صرف یو اندام واغېستو درې اوس هم پاتې دي الحمدلله. او دغې کېجو د ده زوی بهر لګیا دی د اسونو سره لوبې کولې چېرته اس په لته والی دی هغه مړ شوی. دې کې خبر راغی هغه زوی دې مړ شو. نو انا لله وی بیا الحمدلله بیا تپوس په دې ولې الحمدلله وی دا خو یو زوی مړ شو نور خو شتي که. مطلب د دې زما د خبرې دا دی چې یو نعمت چې تا نه اخیستی شوی دی یا تا ته میلاو شوی نه دی او په هغې کې هم ستا خیر دی هغې ته چې ته وګورې او ناشکریانې کې دا ستا غلطه طریقه ده. یو سړی وایي زه لکه زمونږ د دې مسافرو اکثر دا قصه ډېرې چې زه مسافر یم او مسافر یم او دا سخته او د کور هغه نعمت الله نه دی راکړی چې سړی د مور پلار خوا کې ناستي او د بچو د ښځو خوا کې ناستي. دا صحیح خبره دا نعمت دی خو ته دقه یو خبره یادې سوچ ته وکړه الله در نور څومره نعمتونه در کړي دي. د اسلام ته وګوره مسلماني د روغ بدن ته وګوره د بچو ته دې وګوره د کور ته دې وګوره د عزت ته دې وګوره د سترګو ته د غوږونو ته د زړه ته د ګردو ته که دې خبرو کې موږ سوچ وکړو که نه موږ به چېرته هم ناشکري نه کوو. نو د ګرمۍ په دې موسم کې زموږ دپاره یو خبره د سوچ هغه دا ده چې دې کې د الله رب العزت شکر ادا کول پکار دي چې الله رب العزت موږ له دومره نعمتونه راکړي دي. درېیمه خبره او ډېره اهمه اصل بیان هغه په دې باندې دی چې کله ته د دنیا د ګرمي ویني که نه پکار دا ده چې ده تا ته د آخرت ګرمي را یاده کړي. دا اصل نقطه ده چې زه پرې خبره کول غواړم. د دنیا دا ګرمي چې ته کله ویني که نه او یو سړی د عقل خاوني او دی مؤمن او الله ته نږدې نو دی بیا سوچ د آخرت په ګرمۍ کې کوي چې د هغې سره به څه کوي. ګوره یو اور په دنیا کې دی یو اور د آخرت دی. دی اورونو ته ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي نارکم هذه التي یوقد ابن آدم دا کوم اور چې تاسو بلوئ په دې دنیا کې جزء من 70 جزءا من حر جهنم دا اور د جهنم د اور په مقابله کې دا یو درجه دی او د آخرت اور چې دی هغه په دې باندې 9 درجې زورور دی. د آخرت اور د دنیا په اور باندې 9 درجه یا مرتبه یا برخه ورته وی هغه په دې زورور دی. دې اور ته څوک ټینګېدی شي؟ اور کې سوځېده خو پرېږده دې اور ته څوک داسې ګوته هم بره نشي نیولی. دا هغه یوه حصه ده یوه او یو کې یوه حصه ده باقي یو کم او یا حصې هغه د آخرت هغه اور دی. سوچ دې ته پکار دی چې دې اور ته زه نشم ټینګېدی د آخرت هغه اور ته به څه ټینګ شم. زه دې ګرمۍ ته نشم ټینګېدی دې د دنیا دې ګرمۍ ته چې ما سره سوری هم شتي ما سره پنکه هم شتي ما سره یخې اوبه هم شتي ما سره ایسي هم شتي ما سره ونه هم شتي بوټې هم شتي هر څه شتي او زه بیا هم دې اور ته دې ګرمۍ ته نشم ټینګېدی د آخرت د ګرمۍ سره به څه کوې. موږ لویه منډه دا ده چې یاره دنیا کې به موږ څنګه سهولیات پیدا کوو.
او چې کینو خبرم د سهولیاتو کو. وګوره پلانې قوم څومره مخکې لاړ، وګوره پلانې قوم دا ښه خبرې دي. اوس هم که د دې په څنګ کې موږ دې ته هم سوچ وکړو چې د دنیا د ګرمۍ د مقابلې دپاره خو موږ څه نه څه پیدا کوو، د آخرت د ګرمۍ د مقابلې دپاره ته څه پیدا کړي دي؟ د هغه جهنم د اور سره به څه کړي؟ په هغه ورځ به ته څه کې؟ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي او دې ته غوږ کښېږدئ. اوږد حدیث دی، زه یو ټوټه تاسو ته بیانوم او دې ته غوږ کښېږدئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. د قیامت په ورځ به دا نور الله رب العزت د مخلوق ته رانږدې کړي. دا نور ګوره اوس موږ نه ډېر لرې دی، سم لرې دی زموږ نه، او بیا موږ دومره په عذاب کړي وو. دا نور به الله رب العزت د مخلوق ته رانږدې کړي حتی تکون منهم کمقدار میل، د یو میل په فاصله کې به شي، د یو میل. نو بیا راوي وایي سلیم بن عامر فوالله ما ادري ما یعنی بالمیل. اوس دا ما ته پته نشي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې میل نه کم میل مراد اخیستی دی، ځکه چې میل عربي کې وویلی شي نو دا دوه دي. مسافة الارض چې د رسول صلی الله علیه وسلم مطلب د دې ځمکې هغه مسافت موږ چې یو میل فاصله ده، ام المیل الذي تکتحل به العین، که نه هغه صلاحیت مراد ده، هغه سترګې چې به خلک توروي هغې ته میل وایي په عربۍ کې. و ته سوچ وکړه که مراد تې هغه وي نو څومره درته رانږدې شو. او که د ځمکې دا فاصله تې والي نو یو میل څه شی دی؟ یو میل فاصله کې به دا نور د مخلوق ته رانږدې شوی. قال رسول صلی الله علیه وسلم فیکون الناس على قدر اعمالهم فی العرق. دا خلک به په دې خولو کې د خپل عمل په اندازه باندې ډوبي، یعنی څنګه چې ستا عمل دی دقه شان تا سره کېږي. وما ربک بظلام للعبید، او رب ستا ګورې چا سره ظلم نه کوي. څه چې ما وټاکو که نه هم هغه راته میلاویږي، نه پکې کمی کېږي نه پکې زیاتی کېږي. ها لا دا د الله مهرباني ده چې ډېر څه به راته پرېږدي او پرېښودي دي، خو زیاتی الله چا سره نه کوي. ځکه قرآن کې الله وایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې نیکي راوړه یو نیکي لس چنده ثواب، د هغې نه هم زیاتوي، 200 ته یې رسوي، د هغې نه هم زیاتوي په یو نیکۍ. او چې چا یو ګناه راوړه فلا یجزا الا مثلها، نو د ګناه په بدله کې یوه ګناه شمارلی کېږي. نیکي یوه څو چنده شي او ګناه هم حقه ده، او هغې کې دلم بار بار موقع در کړې ده که توبه دې وویسته نو دغه دلم معاف کوي. رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. د قیامت په ورځ دا خلک چې کله په عرض محشر کې ولاړي که نه، هر سړی به د خپل عمل په رڼا کې دا به د عمل نتیجه په هغه اندازه کې او په خولو کې ډوبي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي فمنهم من یکون الی کعبی، بعض خلک به هغه چې دا خولې به د هغه د خپو د ګټو ته رارسېدلي. ومنهم من یکون الی رکبتی، او بعض به هغه چې دا خولې به د هغوی د زنګنانو ته رارسېدلي. ومنهم من یکون الی حقوی، او د بعضو به دا خولې د بډې ته رارسېدلي. ومنهم من یلجمه العرق الجاما، او بعض به هغه چې په دې خولو کې به بلکل ډوبي. راوي وایي واشار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده الی فیه، او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپل لاس سره اشاره وکړه د خولې مبارکې ته، معنی بعض خلک به دیزې پورې په خولو کې ډوب پراته وي. تا چېرته سوچ کړی دی چې په دغه ورځ به ستا څه حال وي؟ ته د هغې ګرمۍ نه د بچ کېدو څه اسباب خپل کړي دي؟ که نه موږ صرف دقې پورې نښتي یو چې د دنیا دا سهولت ما ته میلاو شي، او میلاو شو تا ته ځه، میلاو شو تا ته د دنیا سهولت، او ته د دنیا نه لاړې، د ګناهونو ګوډې لاړې، د دې دنیا د سهولت تاله څه فایده درکړه؟ هغه حدیث کې دی چې تاسو ته یادي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي قیامت په ورځ به یو سړی راوستی شي
جهنمی او هغه د دنیا چې کم نعمتونه دي کم نعمتونه هغه د هغه سره وو یوه غوپه به الله رب العزت په دې جهنم کې ورکړي یوه غوپه بیا به ده ته وایي تا چېرته راحته لیدلې ده دی به وایي چې نه الله ما چېرته راحته نه لیدلې شپېته اویا سل 200 زر کاله یې په راحته تېر کړي دي د جهنم یوې غوپې ته هغه هر څه هېر کړو بیا به راوستی شي هغه انسان چې جنتي دی او ټول عمر یې سختې تېرې کړي دي امتحانونه پرې راغلي دي یو نعمت کم بل کم بل کم بیماریانې او یوه مسله او بله مسله د الله دپاره یې سختې تېرې کړي خو دیندار و دله به په جنت کې اول یو غوپه ورکړی شي بیا به یې ده نه تپوس وشي تا چېرته سخته لیدلې ده دی به وایي چې نه الله ما خو چېرته سخته نه شپېته اویا اتیا سل 200 زر کاله سختې د جنت یو غوپې د انسان نه هېروي زه تا ته دا وایم زما او ستا ژوند څومره دی نن سبا خو دا ژوند د شپېتو نه هم ډېر په مشکله چې تاوړه 50 ته رسېده ګران شوي دي که تا سهولت را پیدا کو ښه عیسیان ښه مال ښه تا د دې نه څوک نه منع کوي منع کوي د هله چې کله د دې په څنګ کې تا نه آخرت هېر دی او تا دا ژوند ټول په دې عیسیانو کې تېر کو او په محلاتو کې دې تېر کو په قلاګانو کې دې تېر کو په بنګلو کې دې تېر او والعیاذ بالله دا سړی لاړ جهنم ته د کم راحت څکلی دی کم راحت یې موندلی دی یو سړی دی غریب دی دینداره سړی دی خو غریب دی امتحان خبرې د نصیب او د تقدیر دي رزق یې تنګ دی پنکه نشتي ایسی نشته او داسې شتې ډېر دي زمونږ په دې معاشره کې د موته یې پېژنو د پنکې وسې نه رسي داسې دومره وسې نه رسي چې په دې سرې صحیح د هغې لاندې کښېني څوک په خیمو کې پراته دي څوک په فوټپاتو پراته دي او دا سړی جنت ته لاړ ته کومه سخته تېره کړې ده هېڅ سخته یې نه تېره کړې که غواړئ چې د آخرت د سختو نه الله وساتي نو د هغې دپاره به محنت هغه ته په دنیا کې کوي هغه ورځ هغه خپلې مخې ته یادې ساته رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم یو پیر شکایت وکړو الله ته او شکایت یې دا وکړو چې یا الله اکل بعضی بعضا زما بعض لګیا دی بعض خوري یعنی اور لګیا دی یو بل خوري کله چې دا اور تیزي ډېر که نه دی یو بل خوري وی الله وله د 2 ساګانو اجازت ورکړو د 2 ساګانې اخیستی شي نو دا تاسو چې کوم یخوالی محسوسوئ او ګرمي محسوسوئ در دغه ساګانو د لاسه د کوم جهنم د سا د پرېښودو د لاسه چې موږ دلته دومره ګرمي محسوسوو دې جهنم ته چې یو سړی ولیږي د هغه به سا تا چېرې دې ته سوچ کړی هغه ورځې ته دې چېرته سوچ کړی دی الله وایي په قرآن کې يوم يقوم الناس لرب العالمين په هغه ورځ چې خلک به ودرېږي خپل رب ته تا چې ته سوچ کړی چې په دغه ورځ به ستا څه حال عبدالله بن عمر وایي رضی الله عنهما امام ابن حبان دا حدیث راوړی دی رسول الله وسلم وایي ويوم يقوم الناس لرب العالمين په کومه ورځ چې به خلک الله ته ودرېږي في يوم كان مقداره 50,000 سنه د هغه ورځې اندازه چې دا هغه 50,000 کاله حتى إن الرجل يتغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه دومره اوږده ورځ ده او دا نور به دومره رانږدي چې یو سړی به په خولو کې د غوږونو د پوسکو پورې ډوب ولاړ تا چې د سوچ کړی دی چې په هغه ورځ به ته څه کې او حدیث کې دا راځي الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم امام حاکم راوړی او دا دغه خبرې سره برابر بالکل مناسب هغه حدیث مخې ته راغی چې په هغه ورځ به څه کوو عبدالله ابن عمر وایي
وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر تلاوت وکړو نو د سورة المطففین دغه آیت یې وی یوم یقوم الناس لرب العالمین په کومه ورځ چې به خلک ودرېږي رب العالمین ته وی بیا یې ووی رسول صلی الله علیه وسلم وی کیف بکم په هغه ورځ به ستاسو څه حالي اذا جمعکم الله كما يجمع النبل في الكنانة تاسو به الله دې سې راجمع کي لکه څنګه چې یو سړی غشي راجمع کوي 50,000 سنه 50,000 کاله ورځ به ثم لا ينظر الله إليكم او الله به د سره ګوري نه په هغه ورځ به څه کوئ 50,000 کاله او دا سخت او دا ګرمي څه به کوې د هغه ورځې سره دا سوچ یې راته کړی دی دغه پرېږده هغه له وروسته ده موته ګرمي په دې دنیا کې په ځمکه د پاسه سره د دې وسایلو نشو برداشت کولی چې دې قبر کې د دننه کېږي دغه شان دې پرېږدي او هر طرف ته خاورئ او په دې ګرمۍ کې او قبر کې دننه بیا څه حالات دي او هغه د برزخ هغه سخت دي هغه سوالات او جوابات او هغه عذابونه چې هلته کوم دي د هغې سوچ دې چېرته کړی لوی غم زما او ستا سره دا دی ایسي لګوم په کمره کې پنکه لګوم تا چېرته د دې کندې مبارک کې سوچ کړی دی او کله چې هغه صحابي خښ کړی شو نو رسول الله وسلم ملګرو ته څه وویل وی دا معمولي کنده مه ګڼئ ګورئ دا یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده یا د جنت باغچو کې یو باغچه تا سوچ کړی دی چې ستا دغه کنده به څنګه د هغه ځي د ښایسته کولو څه کوشش دې کړی دی څنګه چې ما او تا پسته طلایي غواړو دنیا کې په دې کې به ته په څه کې پروت یې تا ته دا پته شته حدیث کې راځي چې کله یو سړی جنتي دته په قبر کې د جنت طلایي هغه وغوړولی شي د الله له طرف جهنمي دی د اور تا چېرته د دغې طلایي او بسترې باره کې سوچ کړی د دې باره کې دې سوچ کړی ما او تا په یو کمره کې چې څوک راپسې ورټاله کي او غټه کمرې زمونږ سا وځي زمونږ په دې وړه کنده کې چې دی الله ته یوازې پرېږدي او تا سره څه نه وي څه به کوې ته په هغه ځای کې یوازې خبره دا نه چې دنیا کې ګرمي ده د دنیا د ګرمۍ سره موږ لب جب کړی هم دی او لب جب ورسره کېږي هېڅ تندر نه راولېږي عارضي غونته کې سخته وي خو دغه ماسپښین لږ ګرمې بیا حالات برابر شي هېڅ هم نه کېږي خو دغه ځي سره به څه لب جب کوې ما په دې پوه کوي په قبر کې به ته څه لب جب وکړې ته ما په دې پوه کړه چې کله الله ته ته ودرېږې که نه ته به په هغه ځای کې څه لب جب وکړې الله به مخکې هغه آیتونه کېدای شي تاسو اورېدلي سورة الاعراف کې الله را نقل کړي دي الله را نقل کړي دي خبرې د جنتیانو او د جهنمیانو په سورة الاعراف کې جنتیان او جهنمیان به یو بل سره بحث کوي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي دوی ته به الله څه وخته پورې جهنمیان ښیي او جهنمیانو ته به جنتیان ښیي حکمت دې کې څه دی هغه دا دی چې جنتیان د دې نعمت قدر ورسره ښه ډېر شي او جهنمیان ښه ذلیله او رسوا شي ځکه چې هغه نعمتونه ایني او دته میلاویږي نه ښه هغې کې دا دي الله وی جنتیان به ورښکاره شي جهنمیانو ته دا جهنمیان او جنتیان دوی به د یو بل سره بحث کوي یو خبره پکې دا ده ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة الله وی آواز به وکړي جهنمیان جنتیانو أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله دوی به ورته آواز وکړي یو کار به ونه کوي جنتیانو ته به هغوی څه وی لږې اوبه به موږ روان راوړئ تاسو له چې کومې الله درکړي دې جهنمي که په دنیا کې ډېر یخې اوبه څکړي دې ځکې به ته څه کوې اصل سوچ دا پکار ته په جهنم کې به څه کوې جهنم نه ته څنګه بچ کېدی شي دا څه چې الله تاسو له درکړي دی او مما رزقکم الله
کم رزق یې درکړی کم نعمتونه یې درکړي د دې نه به لږ سره نه کوي هغو به ورته وایي ان الله حرمهما علی الکافرین دا خو الله په کافرانو باندې حرام کړي زه دا غواړم تاسو نه مقصد زما د خبرې دا دی چې تاسو د دې ګرمۍ د لاسه کمه ګرمي را یاده کړئ د جهنم د آخرت ګرمي را یاده کړئ سلفو کې د بعضو نه دا خبره نقل ده د دین مشران چې کوم تیر شوي دي چې یو پیر لامبل او د اوبه راکوله کړه اوبه ډېرې ګرمې لکه څنګه چې ګرمۍ په موسم کې اوبه ډېرې ګرمې کله سړی سیزي نو چې راووتو او ویې لامبل نو په سترګو کې اوښکې ملګرو یا خپلوانو ته تپوس وکړو چې څه وجه ده څه تکلیف دی څه درد دی څه بیماري ده نو هغه دغه آیت تلاوت کو وی دا مې ذهن ته راغی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم الله وی د جهنمیانو په سر باندې به خوټ کېدلي اوبه اړولی کېږي دلته چې ما دا اوبه کله په ځان واړولې او هغه ګرمې وي دومره ګرمې نه وي خو ګرمې وي او ما ته څه نه څه تکلیف راورسېدو سوچ مې دغې ته لاړ چې جهنمیان به په هغه ورځ څه کوي چې کله پرې دا خوټ کېدلي اوبه د برې نه راوړولی شي دا هغه دینداره خلک دي چې د هرې خبرې سره سوچ ګرمي ده نو د آخرت طرف ته سوچ راړ د تبوک غزا د دې د سیرت که تاسو واورېدو نو ډېر ناشنا سیرت دی ډېره سخته په مؤمنانو باندې راغلی و د تبوک په دې غزا کې ډېر منافقان هغه پاتې شوي وو په مدینه کې او بعض وتلي او هغوی هم د څه چل ول دپاره تللي دا کم چې پاتې شوي دوی د نورو ته مؤمنانو ته څه وي وقالوا لا تنفروا في الحر او دوی به منافقانو خو بخپله دینداري نه کول و نور یې منع کول وی دوی الله وی دوی د مؤمنانو ته وی چې لیوني یې په دې ګرمۍ کې ځئ تبوک ته څومره لرې دی او موسم د ګرمۍ دی او ټولې شړې دي او سورلۍ کمې دي او غربت دی تاسو لیوني یې چې په دې ګرمۍ کې ځئ جواب الله ورکړی دی قل نار جهنم اشد حرا اے پیغمبر دوی ته ووایه چې د جهنم هغه اور ګوره د دې نه هم زیات ګرم دی یو سړی وایي زه د ماسپښین لمونځ نه کوم ولې ځکه چې ګرمي ده ده ته موږ دا وایو چې د هغه جهنم د ګرمۍ سره به څه کوې د آخرت د ګرمۍ سره به څه کوې لکه څنګه چې الله دلته د منافقانو له جواب ورکړی قل نار جهنم اشد حرا د جهنم اور خو ډېر سخت دی ډېر ګرم دی ښه اخره کې یو څو منټه پاتې دي یو کس به ماته دا ووایي چې د آخرت د ګرمۍ نه د بچ کېدو لار څه ده که تاسو خیال کړئ خلک د کور په دې دیوال کې عزل لګوي یا د ګاډو په دې شیشو باندې هغه تور پرشتک لګي چې دلته ورته عرب عزل وایي د دې څه فایدې دي تور پرشتک چې دا ګرمي کمه شي د کور په دیوال کې چې ته د عزل لګې کله یو شی کله بل شی خو چې ګرمي دننه نه راځي ګرمي دغه شان د آخرت د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره هم عزل او هم څه کې نو د آخرت د ګرمۍ نه به بچ شي لږ دغه هم سوچ پکار دی زه خو د ګاډي شیشې تورومه چې نور په ما نه لګي خو دا سوچ هم پکار دی چې داسې څه وکړم چې د آخرت دا ګرمي هم په ما بیا نه لګي زه ته یو څو کارونه په دې مختصر وخت کې ښیم په تادۍ سره د ټولو نه اولنۍ لار هغه تقوا ده د الله نه یره هر ټیم د الله نه یریده هر ټیم که ته غریبي که ته مالدارې که ته ناسې که ته ولاړې که ته په خپل ملک کې او که ته مسافرې که ته بوډایي او که ته ځوانې دینداري د یو حال سره ګوره تعلق نه ساتي کلمه چې څوک وایي که نه نو دی به
د مرګ پورې د ساه د وتو پورې د الله بندګي کې که دی په هره ځمکه دی او هغه که دی په هره زمانه کې دی او که هغه دی د عمر په هره برخه کې دی. لکه چې موږ دا خبره مې دې پورې وکړه، موږ اکثر دا دینداري دی بوډاوالي ته پرېښودي چې بیا به ګورو چې کله ږیره سپینه شي نو صحیح د هغه وخت کې به ورسره ګورو بیا، خو ته به دومره پاتې شي چې ږیره سپینه شي، ته به هغه عمر ته پاتې شي. تقوا د الله یره، قرآن کې دا خبره په سورة الزمر کې الله کړې ده، وینجي الله الذین اتقوا بمفازتهم، او د قیامت په ورځ به الله د دې جهنم نه پرهیزګار او تقوادار خلک بچ کوي. ته غواړې چې د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي که نه، نو څه چل به وکړي، په ځان کې به تقوا راولي. تقوا د الله نه یریدو ته وایي چې ته هر وخت د الله نه یریږي. بله که ته یوازې، که ته د خلکو مخکې، ځکه چې داسې تقوا موږ لیدلې ده چې د خلکو مخکې او ځان له نه، او دا د منافقانو صفت دی. چې تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی مینې په الله باندې او د الله سره او د الله د دین سره محبت وي، دی به پکې دې ته ګوري چې دا اوس یوازې یم او دا اوس ګڼه ده. نه، د منافقانو بس الله کړی دی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم. دوی یریږي الله وی، او دوی پټیږي، او دوی حیا کوي د خلکو نه، او حیا نه کوي د هغه الله نه چې هغه هر وخت دوی ویني او هر وخت د دوی اوري او د دوی د هر څه نه خبره دی. عجیب تقوا عجیبه ده چې ګڼئ زه تقوادار چې یوازې شي، بیا په موبایل کې هر څه ګوره، هر څه اوره، بیا دروغ دوکې دړکې. ته څوک دوکه کې؟ انسان خو به ته دوکه کې ځه، د الله سره به څه کې؟ نو تقوا په هر حال کې، او اصل خو د تقوا پته لګي مې چې هغه وکړي ته یوازې، ځکه چې د ریاکارۍ څه شبهه پکې نه وي چې ته یوازې کمره کې ناستې په توره تیاره کې او د الله نه یېرېږي که نه، دا صحیح دینداري ده، دا حقیقت کې د الله نه یره ده. هغه بهر چې کومه یره ده نو هغې کې کیدی شي دي، کیدی شي ته ښه صحیح د الله نه یېرېږي، او کیدی شي د خلکو ته ښې، کیدی شي ځان مشهورې، کیدی شي نور څه دي په زړه کې. نو اولنۍ لار هغه تقوا ده. دویمه، چاله چې د قرض ورکړی هغه ته نیټه زیاته کې، هغه واپس نشي درکولی، حالات یې سخت دي، حالات یې ښه نه دي، نو نیټه ورته زیاته کې یا دې څه کم کې، د آخرت د ګرمۍ نه به بچ شي. دا خبره حدیث کې ده، صحیح مسلم کې حدیث دی، کعب بن عمر رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، من انظر معسرا، چا چې نیټه ورکړه، مهلت یې ورکو هغه انسان ته چې تنګسیا پیدا، تا وله قرض ورکړی، هغه ته ته وایي 2 میاشتې بعد به یې درکوم، 2 میاشتې بعد دغه حالات داسې نه چې تاله یې درکړی، تا چې کله د هغه نه معلومات وکړو یا بغیر د معلوماتو نه تا ته اندازه ولګېده چې د سړي حالات ښه نه او تا ورته د ځان نه ووایي چې زه خیر دی، یو 2 میاشتې مې وکړي. او وضع عن، دویم کار یا داسې وکړي چې قرضه دې ترې کمه کړه، یو سړی دی ستا پې 2000 روپۍ دي، حالاتو نه خبر شو نو تا ورته ووایي وروره 1000 راکه، 1000 تا ته پاتې، اظله الله فی ظله، د قیامت په ورځ به الله د عرش په سوري کې ځای ورکړي. موږ نه خو چې د قرضه واخیسته نه، سهار ماښام او ور ټکوه او ټلیفونونه کوه او ځای په ځای شرموه. ها هغه بل کوم مسله ده، دا هم د ډېرو خلکو شکایت موږ ته راغلي دي، اورېدلي مو دي، قرض والي او بیا دا وایي ما ته به څوک څه ووایي، او قرضدار یې چا وجلی، تا ته به عرش والا څه وایي که نه به وایي. انسان کیدی شي تا ته څه ونه وایي، ګورې داسې شتي چې څه درته ویلی شي،
خو کیدی شي یو انسان کمزوری تا ته څه نشي ویلی د الله سره به څه کوي او هغه جبریل علیه السلام چې په رسول وسلم پسې راغی او د رسول وسلم نه یو تپوس شي او دې ته غوږ کېږدي زه چې دا ډېر په غور سره واورو ځکه چې دا مسلې اوس موږ کې ډېرې شوي دي چې قرض والي به سړی په عذابوه سبا بل سبا قصدا عمدا رسول الله وسلم نه چا تپوس وکړو یا رسول الله چې یو سړی شهید شي جهاد کې ده ته الله هر څه معاف کوي هغه وایي هر څه معاف کوي چې کله سړی روان شو بیا ورته اواز کوي دی خورش وی جبریل را پسې راغی او هغه راته ووایي چې هر څه معاف کوي سوای د قرض نه هغه چې الله په لار کې شهید شي او یو سړی د قصدن عمدن دوکې دړاکې کوي د خلکو حقونه د خوري او بیا دې مړ شي ده به څه حال بله لار درېیمه په دې اوو خلکو کې یو شاه دا اووه خلک درته ذکر کوم اووه قسمه خلک ته به د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي هغه اووه قسمه خلک حدیث کې ذکر دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه رسول وسلم وایي اووه قسمه خلک به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړ یعنې د ګرمۍ نه به بچ شي اوس دا اووه قسمه خلک واوره او بیا ته کوشش وکړه چې دوی کې ځان شمار کړي اولنې امام عادل هغه مشر چې الله ول د مسلمانانو مشرتیا ورکړې ده او د عدل او انصاف وشاب نشأ فی عبادة الله او هغه ځوان چې خپله ځواني د الله په لار کې لګولې ده یعنې دینداري کړې ده ځواني کې عبادت کول ډېر ګران په نسبت د بوډاوالي نو ځکه دې ځوان ته ډېر اوچت مقام میلاوي چې په ځواني کې د خواهشات کنټرول کړي دي او د الله بندګي دریم ورجل قلبه معلق فی المساجد او هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې جومات پورې زړه څنګه تړلی کېږي یعنی جومات سره محبت دی منزل راځي وختي وځي ناوخته دې ته وایي د زړه تړون د جومات سره ها بل ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه او دوه کسان دي د الله دپاره د یو بل سره محبت کړی د الله دپاره یو کېږي د الله دپاره جدا کېږي یعنې چا سره چې تعلق ساتي په کوم بنیاد د الله دپاره بل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال او یو سړی دی چې هغه له ښایسته ښځې دعوت ورکو د زینا هغه ښځه ښایسته ده او خاندانیم ده یعنی نسب موچت دی نو دې کس ورته ووایي انی اخاف الله زه د الله نه یریږم او د زه بار بار ویم بار بار یې ویم دا ډېر ګران کار دی داسې اورېدو کې احسان دي ځکه زه اکثر خلکو ته وایم زه یم زموږ د ایمان خو په دغه ځای کې پته ولګي چې موږ نیټ ګورو او خراب څه پکې راشي او ما ورته یې واړوو د داسې اړول لوی ایمان غواړي چې ته ورته ونه ګورې پاتې له دا چې ښځه دله مخامخ دعوت درکړي او هغه هم ښایسته ښځه او هغه هم د اوچت خاندان ښځه او یو سړی ورته دا ووایي چې زه د الله نه یېرېږم دا ډېر ګران کار دی ځکه خو الله د اوچت مقام ورکوي ها بل کوم کس ذکر شوی دی شپږم ورجل تصدق بصدقه یو سړی دی صدقه یې ورکړه فاخفاها نو پټه یې ورکړه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه دومره پټه یې ورکړه چې دې ګس لاس ته پته ونه لګېده چې دې ښی څه نن سبا خو د تصویرانو دور دی 2 کیلو وړه ورسره لس تصویران یو دړی چینی 50 تصویران صدر صاحب سره به جدا تصویر وباسي بیا د نایب سره به جدا تصویر وباسي بیا کم چې دا سامان ناوړی دی په سوزکي کې هغه سره به جدا تصویر وباسي بیا چې کم دوی سره د علاقې مشر کته به رکېږي هغه سره به جدا تصویر وباسي نو حال دغه غریب دا وایي اگر که په خوله یې نشي ویلی چې د دې دړۍ چینۍ نه او د دې لږ وروجو وړو نه هغه لوږه ښه وه خو دا خو تاسو زه په شربونو وشربم دا خو تاسو زه ذلیله کړم دې سړي صدقه ورکړه په ښی لاس څومره پټه وه ګس ته پته ونه لګېده چې څه یې ورکړي بعض دی چې جومات کې یو روپۍ 2 ورکړي که نه بیا به راشي ډېرې ټول دروغجن دي ټول دوکهباز
وایي چې دې سړي که څه چېرته یو 1,000 2,000 ریاله ورکړي دي نو غوسه دی ډېر. نه نو تا څو ورکړې؟ روپۍ دوه کې د غریب په شرمونو وشره. غل دی، دا دروغجن دی. زمونږ به ووایو چې دی دروغجن دی. ځه مونږ ومنله چې دا سړی څه دی، ستا په دې ریال دوه به اخر دی کومه دنیا واخلي، او تا ورکړي د چا دپاره دي؟ د الله دپاره. هغه الله ته یې پرېږده. او درېیمه دا خبره دیم شکي ده چې دی دروغجن دی. دا ستا ګمان دی، بد ګمان دی. صحیح ده، موږ منو چې دې کې خلک شتي دروغ وایي، خو ای یقیني ته ویلی شي دا دروغجن دی؟ یاره یقیني خو یې نشم ویلی، نو دا خو بیا ته د بدګمانۍ په جرم کې هم راځي. ښه، اووم او اخرنی دی حدیث کې ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، او هغه سړی چې یک یوازې ناست او الله ورته رایاد شو د سترګو نه یې اوښکې راغلې. ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وویل دا چې یوازې ناست یو دینداري کوې که نه، دا ډېره اوچته دینداري ده. دې سړي له چې الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي که نه، نو د ده دا جړل او د سترګو نه اوښکې تله مکمل د ریاکارۍ نه صفا دي. په ګڼه کې ته ناست د سترګو نه دې اوښکې ځي، نو ما خو تاسو ته وایي چې خبره کیدی شي کېده، کیدی شي د الله د یېري، او کیدی شي ته یې چاته حدیث کې راځي چا چې یو ورځ روژه ونیوه د الله دپاره، نفلي روژه، الله به دې 80 کاله د جهنم نه لرې کړي. 80 کاله به فاصله کړي. روژې نفلي نیسئ، د آخرت د ګرمۍ نه به دې الله وساتي. دغه شان صدقې ورکوه، الله په لار کې مال لګوه. حدیث کې راځي کل امرئ فی ظل صدقته، قیامت په ورځ به هر سړی د خپلې صدقې په سوري کې ولاړ. غواړي چې د آخرت د اور نه بچ شي، صدقه ورکوه، د هغې په سوري کې به ولاړ. یو څو اسباب او لارې وي، اگر که لارې نورې هم ډېرې شتي، خو دا په تادۍ کې یو څو ذکر شو. او زما د خبرې اولنی او اخرنی مقصد هغه دا دی مختصر، چې د دې ګرمۍ سره د آخرت هغه ګرمي ځان ته رایادوئ. د جهنم اور ځان ته رایادوئ کله چې ته د دنیا اور وینې. دنیا کې د باندې سخت راشي، د آخرت سخت ځان ته رایادوه. الله رب العزت دې موږ د آخرت د سختو نه وساتي. الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي. الله دې موږ زمونږ مشران او کشران او ټول مسلمانان دې الله د جهنم د اور نه آزاد. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.